پښتنو له ما ټول عمر له عزت ورکړی، د هغوی نه عزت غواړم، عزت یې راکړی دی. او زه د لر او بر مسافر دي هغو ته زه د خلوص ډک سلامونه وایم. او زه د هغوی دپاره داسې ګانه دا ریکارډ کول غواړم چې هغوی ته خوندونه واخلي، هغوی ته مزې واخلي. زه خو ما د ټولو ګانې اورېدې، زموږ د سوات غزاله جاوید هم وه، زموږ د سوات چې د نازي اقبال هم وه، ټولې دي، ټولې زما ډېرې ښه دي او زما ټولې ډېرې خوښېږي. بس زما خو غزلو سره ډېر زیات شوق دی او دغه مې ډېر خوښ دي. خو دا په پیله کې چې کومې دي دې کې لږه سختي وي او بیا چې د اواز ټیټ شي بس د هغې نه بس بیا سختي مختي نه وي. زما ډېر زیات سینګر سره شوق و، ما د هارون باچا ګانې ډېرې زیاتې اورېدې، غزلې مې اورېدې، د هغې وجې زما شوق نور هم سیوا شو او زه امید لرم چې ما دې الله مخکې نور هم بوځي.